سلامونه درنو لیدونکو د دې ساعت مهم خبرونه له ما رشاد احمد سلیم سره ښه راغلاست. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان پوځ له لوري پر متارزانو د ډزو له امله د راپورونو له مخې تر 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هند د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو ډزې د منلو وړ نه دي. نوی ډیلي همداراز ادعا کړې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کیدونکې ټاکنې یوازې نمایشي بڼه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي او د پیښو په اړه خپلواکې پلټنې ترسره کړي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستاني پوځ له لوري پر معترضینو د ډزو راپورونه ورکړل شوي چې له امله یې تر 40 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. راپورونه وایي زرګونه کسان د پاکستان د حکومت د تګلارو او امنیتي ځواکونو د چلند پر ضد سړکونو ته راوتلي وو چې وروسته یې لاریونونه له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوښتل. عیني شاهدان ادعا کوي چې پوځ پر مظاهراتچیانو مخامخ ډزې کړې چې له امله یې درنه مرګ شوبله اوښتې ده. هند د پاکستان تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر کې د ملکي وګړو پر وړاندې د پاکستان د ظلم او تاوتریخوالي غندنه کړې. هند د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پر بېګناه ملکي وګړو د وروستیو ډزو وروسته په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې دا کړنې د منلو وړ نه دي. هند همداراز ویلي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کیدونکې تش په نوم ټاکنې یوازې ظاهري او نمایشي اقدام دی. Regarding the elections in Pakistan occupied Kashmir, so let me put forth what we think of it. We have seen reports regarding the so-called legislative assembly elections being conducted in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. India's position on this particular matter has been clear. هند د پاکستان تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر کې د ملکي وګړو پر وړاندې د پاکستان د ظلم او تاوتریخوالي غندنه کوي. هند د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پر بېګناه ملکي وګړو وروستۍ ډزې او ورته کړنې د منلو وړ نه بولي او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کیدونکې تش په نوم ټاکنې یوازې ظاهري او نمایشي اقدام دی. له بل خوا د بخښنې نړیوالې ټولنې د پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د وژونکي ځواک د کارونې په اړه بیړنۍ خپلواکه او رڼه څېړنه وکړي. له راولکوټ څخه خپاره شوي راپورونه د پاکستان تر ادارې لاندې په جموں او کشمیر کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ناقانونه تاوتریخوالي د کارونې له مخینې سره ورته والی لري. د انټرنیټ او مخابراتي خدمتونو پرله پسې پرېکون د سیمې د وضعیت د خپلواکې ارزونې بهیر ستونزمن کړی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت د وژل شویو د شمېر په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره کړی، خو سیمه لا هم له کړکېچ او سخت امنیتي وضعیت سره مخ ده. د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو د عراق په صلاح الدین ولایت کې د ایران پر ملاتړ د ولسي بسیج ځواکونو پر یوې اډې ګډ هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا مرکزي قماندانۍ ویلي دې ډلو په تیرو 2 ساعتو کې له عراقه د بې پیلوټو الوتکې لسګونه بریدونه کړي وو او د امریکایي ځواکونو او د سعودي د انرژي تاسیساتو د هدف ګرځولو په حال کې وو. بلخوا ایران خبرداری ورکړې چې که د هرمز تنګي په اړه یې وړاندیز ونه منل شي، تنګی به تړلی پاتې شي او د جګړې د بیا پیل لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې اسرائیل ایران ته د هر ډول برید په صورت کې د سخت او پراخ غبرګون خبرداری ورکړی دی. د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو په ګډو بریدونو کې د عراق دننه یو شمېر مهم اهداف نښه کړي. د واشنګټن او ریاض نظامي ادرسونو ویلي د بریدونو په عراق کې د ایران پر نیابتي ډلو کړي دي. د امریکا مرکزي قماندانۍ ویلي عراق کې د ایران نیابتي ډلې چې د ایران انقلابي ګاردي مشري کوي په تیرو 2 ساعتونو کې د عراق له خاورې تر 10 ډېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. سنټکام ویلي دغو ډلو پر امریکایي ځواکونو او د سعودي عربستان د انرژي پر بنسټونو د بریدونو لپاره چمتووالی نیوه چې یو ګډ پراخ برید کې د هغوی لوژیستیک مرکزونه او د وسلو ډیپوګانې په نښه شول. له دې سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال غریب آبادي وایي که عمان د هرمز تنګي په اړه د ایران وړاندیز ونه مني نو دغه تنګي به همداسې تړلی پاتې شي او موږ د جګړې د بیا پیل لپاره بشپړ چمتووالی لرو.
عمان اگر نپذیرفت ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمیشناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجددا آغاز بشه و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه آماده است. این سناریو که دارم خدمتتون میگم سناریو قطعی است، یعنی آمریکایی‌ها میدونن و بدونن هم که ما برای مسیر جنوب به هیچ وجه کوتاه نمیاییم. اگر اون مسیری که ما پیشنهاد دادیم مورد پذیرش هم قرار نگیرد، هیچ فرمول دیگری هم مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نمیتونه الان واقع شه. په همدې حال کې د ایران د خاتم الانبیا قرارګاه ویاند ابراهیم ذوالفقاري خبرداری ورکړی چې که کوم هیواد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له مخې د زیانمن شویو بیړیو تاوان د ایران له کنګل شویو شتمنیو څخه ورکول کیږي، ایران به د دغو هیوادونو د بیړیو د هرمز تنګي له لارې د تګ راتګ مخه ونیسي. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران اوسنی چلند ته په اشاره ویلي دغه حکومت پر سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو بریدونه کوي او د خپلو لسګونو زرو وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی دی. هغه وویل دا د داسې حکومت چلند دی چې لا هم اټومي وسله نه لري او زیاته کړه چې باید تصور وشي که داسې وسلې ته لاسرسی ومومي له نړۍ سره به څه وکړي. If they do or not, they should know that if we are attacked, we'll respond with terrific force. که د ایران اسلامي جمهوریت پر اسرائیل برید وکړي که په مستقیم ډول وي او که د خپلو نیابتي ځواکونو له لارې نو یو ډېر ستره تېروتنه به وکړي. که د ایران مشران د اسرائیلو ټاکنې او د امریکا منځمهالې ټاکنې په خپلو محاسبو کې په پام کې نیسي او که نه باید پوه شي چې د هر ډول برید په صورت کې به له خورا سخت او پراخ غبرګون سره مخ شي. Tens of thousands of its own citizens. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د هوایي دفاع سیستم پر مټ یې د عراق له خاورې توغول شوي بې پیلوټه الوتکې په نښه او له منځه وړي دي. یاد وزارت زیاته کړې دغو الوتکو غوښتل چې د سعودي په ختیځ کې نفتي تاسیسات په نښه کړي، خو موخې ته تر رسېدو مخکې یې مخه نیول شوی او له منځه وړل شوي دي. د سعودي دفاع وزارت دغه برید د ایران پلوه وسلوالو له لوري بللی او ټینګار یې کړی چې له خپلې خاورې د دفاع حق لري. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب نن د حاجیانو له لګښتونو د پاتو پیسو بیرته ورکړې مراسم کې وویل تیر 1440 کال کې د هر حاجي له لګښتونو 3223 افغانۍ پاتې شوي او د ورکړې لړۍ به یې راتلونکې اونۍ شنبې پیل شي. ښاغلي ثاقب له حاجیانو وغوښتل چې د تابعیت پیژندپاڼې یا پاسپورت له رنګه کاپي سره یو ځای مرکز کې یاد وزارت او یا هم ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته مراجعه وکړي. ښاغلي ثاقب دغه راز په ټوله په ځانګړې توګه حکومتوالۍ کې پر عدالت ټینګار وکړ. ولس او د ملت ته تقاضا ده چې دوی به عدل او انصاف قایموي، ځکه دا نظام چې موږ ته چا راوړی ده د الله د طرف نه، هغه پیغمبر الله په خپله په عدل باندې مکلف کړی ده او بیا د امت ټول په عدل مکلف ده، خو په عدل باندې به ډیر زر متقیان شي. نو عدل ولې نه کوو؟ بیا خصوصا دا نظام چې ده اسلامي امارت دا خو داسې ده لکه د یو فامیل مشر چې وي، چې د فامیل مشر وي هغه باید په دا کور کې عدل وکړي او د کور د انسانانو د ټولو حقوق وساتي. نو موږ وزارت یا امارت دا به هم خامخا مکلف وي په دې چې دوی عدل برپا کړي، عدل قایم کړي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.